راشه څه شوې دا تا دې خواږه بچي دې خوا تاسو خانه خان څنګه چې دې خان د څه شي زه خو چې تلو هغه کسان دي باندې ډېر شور اچولی دی څوک غواړي ما ته خان نن سبا هېڅ هم نه بالکل چې راځي ورته وایي نشته چې راځي وایي څوک چې سیاسي بیا واپس راوځي ګوره هغه مجمې وړي دي اوس پورني وړي کټورې د وجودونه وړي دي اوس پورني بسترې لاړې لوټې مې وړي دي خیر لوټه خو سر خیر دی خبره چې څوک راشي که نه نو بس ځان ته نم لا ثواب ورشه څوک دی دا د دې خلک مال دی که څوک یو کنې وچې روټې دی نه دی خدای شکور راغلی عبدالشکور بھائی عبدالشکور خاصوي ادرپایا پوړه غواړي پوړه نو خبره بیا که ما ته وایي چې د باسي شمای نشته نه که نشته نه که بیا پوړه ورته وایه بره په کوټه ده پوړه بره په کوټه ده بره په کوټه ده پوړه بره په کوټه ده ورشه دا د خلکو حال دی وایي مو چې روټه شته ورته وایي تله خانو هغه څه دی محمد خان دی که څه دی هغه راغلی چې محمد خان څه وایي څه غواړي وی اسپه پکار ده اسپه پکار ده دا ورته څه وایي ما یې بره په کوټه ده ما نو ته وایي پوړی بره اندرپایې بره په کوټه ده اوس اسپه په کوټه څنګه خېږي تا نه ویل چې اسپه په کوټه ده ما درته ویل بېوقوفه چې پوړی په کوټه ده که بیا چا اسپه غوښته ورته بال په ټوکې سري څه ورته وایي بال په ټوکې سري او که اسپه چا غوښته ورته بال په ټوکې سري بال په ټوکې سري ورشه پرېږدي دې چلته بې وخته ټک 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 بې وخته وچې روټې دغه راغلی و چې نیاز محمدو نیاز محمد او څه وایي موټر یې غوښته موټر غواړي نو تا ورته څه ویلې ما مې هغه بال په ټوکې غیا کړي سری کنه تا نه ویل چې بال په ټوکې سري ما درته موټر یادوله موټر په ټوکې سري که نه دا موټر په ټوکې نه سري ما ته اسپه ښولې وه اسپه چې اسپه په ټوکې سري که بیا چا موټر غوښتو ورته وایي ګراج کې پنچر ولاړ دی ګراج کې پنچر ولاړ رانجه ختمه وه چا موټر غوښته ګراج کې پنچر ولاړ دی نو هغې غېږې ولې چپ شه بیا د توتي جوړېږي ورشه دې ته تک ولا خان خانو سره یې سپاره څوک جنې وځي دا ګډ وېښتو داسې چل السلام علیکم څوک وه بیګم یې وکړې چې بیګم صاحب داسې وایه که ته وایې جنې وه د بیګم صاحب ته هم جنې بیګم صاحب وه جو څه یې چې اوس هم جنې دا درېیمه ده که څلورمه ده بس انسان دی خیر دی ښه نو څه ویل چې خان دې څه شو خان دې څه شو نو تا ورته څه ویلې ما ورته بس څه ما ورته ګراج کې پنچر ولاړ